افغانستان د سیمې اقتصادي څلورلاره. افغانستان هغه هیواد دی چې لسیزې په جګړو، اشغال او تپل سوي بېثباتۍ کې ښکېل و. نن د سراسري امنیت په ټینګښت او د واحد حاکمیت په لرلو سره یو ځل بیا خپل طبیعي او تاریخي مقام ته راګرځي. افغانستان د نړۍ د څلورو مهمو سیمو مرکزي آسیا، جنوبي آسیا، منځني ختیځ او چین ترمنځ پروت دی. هره اقتصادي پروژه چې وغواړئ دا سیمې سره وصل کړئ ناچاره ده چې د افغانستان له خاورې تېره سي. دا ستراتیژیک موقعیت کلونه د ناامنۍ، اداري فساد او د ملي ارادې د نشتوالي له امله بې ګټې پاته و. خو د افغانستان اسلامي امارت په حاکمیت او د اشغال په پای ته رسیدو سره دغه تاریخي ظرفیت د عملي فعالېدو پړاو ته داخل شوی دی. اسلامي امارت د ترانزیتي اقتصاد د رول په ژور درک سره خپله پالیسي د سیمهییزې سوداګرۍ لپاره د افغانستان پر خوندي او باوري لارې بدلولو استواره کړې ده. د لویو لارو، بندرونو او ترانزیتي مسیرونو د سراسري امنیت تامین لومړنۍ او بنسټیزه لاسته راوړنه ده چې د لویو اقتصادي پروژو د پلي کېدو زمینه یې برابره کړې ده. هغه لاسته راوړنه چې تر هرې پروژې وړاندې د سیمې باور بېرته ترلاسه کړی دی. له مهمو ستراتیژیکو پروژو څخه د ټاپي پروژې یادونه کولی سو. د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند د ګازو نه لیکه چې د اسلامي امارت په عملي ملاتړ نوي اجرایي پړاو ته داخل شوي. افغانستان د سیمې د انرژۍ د لیږد په مسیر بدلوي. دا پروژه نه یوازې ترانزیتي عاید رامنځته کوي بلکې د سیمې د انرژۍ په امنیت کې د افغانستان ځایګی هم ثابتوي. همدارنګه د کاسا زر پروژه چې له مرکزي آسیا څخه جنوبي آسیا ته د برېښنا د لیږد پروژه ده د انرژۍ د څلورلاري په توګه د افغانستان د رول بله روښانه بېلګه ده. د ترانس افغان پروژه چې په مرکزي او جنوبي آسیا کې د بار وړلو د اسانتیا او د نړیوالې سوداګرۍ د پراختیا لپاره جوړیږي، له قزاقستان او ترکمنستان څخه تیریږي او بیا د افغانستان او پاکستان د لارې هندي بحر او فارس خلیج ته رسیږي. د ترانزیت بنسټونو په برخه کې د اوسپنې پټلۍ پراختیا او بیا رغونه د اسلامي امارت له مهمو لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي. د ترکمنستان افغانستان د اوسپنې پټلۍ پروژه د ازبکستان مزار شریف مسیر غځول او له ایران او چین سره د نښلېدو طرحې افغانستان د سیمې د ریل پټلۍ د ترانسپورټ په شبکې کې داخل کړی دی. هغه شبکه چې د سوداګرۍ لګښت کموي او د افغانستان رول پیاوړی کوي. ترڅنګ د کابل قندهار، کابل ننګرهار د افغانستان د القوي سړک او بندرونو ته د غځېدلو لارو په څیر د حیاتي لویو لارو بیا رغونه او پراختیا په بېساري ډول په کاري لومړیتوبونو کې نیول سوې ده. اسلامي امارت همدارنګه په بندرونو کې د زېربناوو په ښه کولو سره د ترانزیت مدیریت تنظیم کړی او د وخت او لګښت له ضایع کېدو یا مخنیوي کړی ده. په ګمرکونو کې اصلاحات، د فساد کمول، د روڼتیا زیاتوالی او د توکو د لیږد رالیږد د پروسې اسانول هغه ملموسې لاسته راوړنې دي چې کورنۍ او سیمهییز سوداګرۍ په واضح ډول احساسوي. افغانستان نن د هغو هیوادونو لپاره د سوداګرۍ بدیله او ډاډمنه لاره ده چې کلونه د لارو په انحصار او سیاسي فشارونو کې ګیر و. د دروازې تړل کېدل، بندیزونه او د ځینو هیوادونو سیاسي لوبې تر بل هر وخت د سیمې د اقتصادي ژغورنې د لارې په توګه د افغانستان اهمیت روښانه کړی دی. اسلامي امارت په متوازن او خپلواک سیاست سره اجازه نه ده ورکړې چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد د فشار وسیله وي او همدا اصل د هیواد ځایګی په اقتصادي معاملاتو کې پیاوړی کړی دی. له بلې خوا بکري یا ناسپړل سوي قانونونه، ځوان بشري ځواک، حاصلخیزې ځمکې او ترانزیتي موقعیت افغانستان د تولید او لیږد په پیوند ورکوونکي کړۍ بدل کړی دی. اسلامي امارت پر ځان بسیایني او ملي اقتصاد باندې په ټینګار سره هڅه کوي چې افغانستان د سیمې د اقتصاد په څنډه کې نه بلکې یو فعاله لوبغاړی وي. هغه افغانستان چې د جګړې پر ځای سوداګري صادروي او د بېثباتۍ پر ځای امنیت رامنځته کوي. د اقتصادي څلورلارې پاتې کېدل نن له شعار څخه وتلي او په عیني واقعیت بدل شوي دي. افغانستان اسلامي امارت په امنیت، د پریکړې په خپلواکۍ او مرکزي مدیریت باندې په تکیه کولو سره داسې زمینه برابره کړې ده چې افغانستان د ویجاړونکو رقابتونو د ډګر پر ځای د سیمهییزو اقتصادي همکاریو په ډګر بدل سي.
نننی افغانستان د فرصتونو افغانستان دی. هغه هېواد چې د جګړو له زړه څخه د سوداګرۍ لاره جوړوي او د خپل تاریخي رول په بیا را ژوندي کولو سره نه یوازې د خپل ملت په ګټه بلکې د ټولې سیمې د ثبات او سوکالۍ په ګټه ګامونه پورته کوي. دا یون د اسلامي امارت په مشرۍ په پوره میړانه او استقامت سره دوام لري.